تا ما سره بل مرکه کې څو شعرونه ویلي وو جی 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 چې حق د خور نه منیو دغه شان څه شعرونه وو خو هغې زمونږ یو ملګری دی اویس خاطر جی جی نو هغې مونږ سره د چابترو رابطه کړې وه نو تاسو غزل په خاطره پریدي پسې تړلی و مونږ هم نه یو پوه شوي او نه یو پوه شوي زه خپل هم نه یم پوه شوی تا وې د خاطره پریدي شعرونه دي را سره نو ما درته ووایه اوس دغه ملګرو نه معذرت وغواړه او په دې کې دا څرګنده کړه چې دا شعرونه د چا دي او د ملګرو سره خپل دغه بسم الله الرحمن الرحیم ټولو ملګرو ته لومبې سلام علیکم شهزاد ملنګ یم ستاسو په خدمت کې حاضر یم خو دغه څو شعرونه مونږ ویلي وو عزیر حیون صاحب ته عزیر حیون صاحب په لومبې ایډیټینګ وکړو بیا د هغه د پیج نه لاړو ټایپسټ والو ته ټایپسټ والو سره ډېر زیات ووتلو او بله خبره دا ده چې غزل د اویس خاطر و مونږ چې کم دی نو خاطره پرېږدی یاد کړو نو بس زه خو د اویس خاطر نه په دې خبره لومبې معذرت غواړم دویمه خبره دا ده چې دا ویډیو خاص کر مونږ د هغه دپاره کوو نو بس بقایا کم شعرونه دغه شعرونه ملګرو ته ووایه که نه یاره هغه شعر دا دی چې حق ته خور نه مني په لاس کې تسبیح زړی کړې د بعضو هسې په جومات کې مصلې زړی کړې او څه زمونږ خپله بېوسي و څه د یار غمونه د وخت څپېړو مو بې وخته مشاهدې زړی کړې ډېر غریبان دي د علاج په تمه کټ وخوړل ډېرو شتمنو په بکسونو کې پیسې زړی کړې او چېرته سبا رانه پوښتنه د خپل حق ونه کړي دلته یو شیخ خپل خویندې په دې زړی کړي او خاطر دومره د غربت غېږه کې ژوند مې کړی ما له به راغله چې د خانزوی به جامې زړې کړې دا هغه شعر دی چې مونږ ویلو په دې باندې اویس خاطر به یې خفګان کړو بس هغه خفګان به ځای دی دا د هغه خفګان بالکل په ځای دی او مونږ ته معذرت کوو په دې خبره کې شهزاد ملنګ پوه شوی نه دی زه پوه شوی نه یم او کم ملګري چې مونږ کتونکي ګوري نو ملګرو د ده د دې ویډیو دومره سپورټ وکړي چې مطلب دا دی چې د ده ګیله زمونږ نه کم مس انډرسټینډینګ د خلکو په ذهنونو کې راغلی نو هغه کلیر شي که نه هغه کلیر شي چې یاره دا د خاطره پریدي صاحب غزل نه دا د اویس خاطر غزل دا اویس خاطر ډېره مننه